تیر جمعه هم مونږه د دې ورځې بعضې فضائل بیان کړو چې دا ډیره بهترینه ورځ ده او الله دې ورځې له ډېر غوروالی ورکړی. خو په دې ورځ باندې پکار دا ده چې انسان عبادت ډیر وکړي. دیو جن نبی علیه السلام د دې ورځې ډیر آداب بیان کړي. یو ادب مونږه تیره جمعه کې بیان کو چې هغه دا و چې سورة الکهف د هغې تلاوت کول په دې ورځ د هغې خاص فضائلو هغه هم الحمدلله بیان شو. خو نن یو بل ادب بیانو چې نبی علیه السلام هغې طرف ته ترغیب ورکړی چې د امتیان او د الله رب العالمین د بندگان دغه موقع د لاسه ورنکي او دغه ادب لحاظ هم وکي. ادب نه مراد دغه حکم او دغه مسئلې چې نبی علیه السلام بیان کړي ده هغه عزیزانو د دعا سره تعلق لري. په دې ورځ کې یو ټایم دی، یو وخت دی، یو خاص وخت دی چې په هغې کې رب العالمین دعا ښه قبلوي د انسان. مخکې د دې نه چې دغه وخت بیان کو په ذهن کې دا کېنول پکار دی چې دعا دا یو بهترین عبادت دی په عباداتو کې او د الله رب العالمین دا عبادت ډیر خوښ دی او هغه بندم د رب العالمین ډیر خوښ وي چې کوم ډیرې دعاګانې کوي، لاسونه همیشه رب العالمین ته پورته کوي، خپل حوائج خپل حاجتونه او خپل ضروریات دا رب العالمین ته وړاندې کوي، که هغه دنیوي وي که اخروي وي. نورو مسلمانانو ته دعا کوي، د مسلمانانو په حالاتو باندې دردیږي، د هغې باره کې دعا کوي. نو داسې بنده د رب العالمین ډیر خوښ وي. دیو جن یو حدیث کې راغلی دی چې سلو الله من فضله، د الله نه تاسو دعاګانې وغواړئ، د الله سره ډیر خیر دی، د خیرونه د الله نه وغواړئ. ولې؟ ان الله یحب ان یسأل، د الله دا ډیر خوښیږي چې بنده د هغه نه سوال وکړي، د هغه نه دعا وغواړي. یو روایت کې راغلی هم صحیح روایت دی، من لم یسأل الله یغضب علیه. په یو روایت کې دی من لم یدع الله یغضب علیه. کوم انسان چې دعاګانې نه کوي، کال تیر شي، میاشتې تیر شي، چېرته به یې لاسونه ونه ګوري چې پورته شي رب العالمین ته، او چې کله پورته کېږي بغیر د توجه نه لاسونه یې هسې مخې ته ونیسي، اخوا دېخوا ګوري، د ګوتو نه ټکې وباسي، یو دوه درې دعا وکړي، په مخ باندې لاس راکوي چې دعا مې وکړه. داسې دعا نه، په عاجزۍ سره، په توجه سره، د زړه په یقین سره او همیشه دعا کول. نو دا هم ډېره بدبختي ده چې انسان ته د دعا توفیق نه میلاویږي. دا بهترین عبادت د دې نه محروم وي. دې وجې نه دغه حدیث کې راغلی چې څوک دعا نه غواړي الله دغه انسان ته غوسه کېږي، د الله رب العالمین د غوسې او د غضب مستحق ګرځي دغه انسان. دا څومره سخت وعید دی چې څوک دعا نه کوي. اکثر خلک نورو نه تمنا کوي، د نورو نه مطالبې کوي، ټلیفونو کې ما دعا کې یاد ساته او ما ته دعا کوه، خپله دعا نه کوي. دا عاجزانو ډېره کمزوري ده. دغه رب د ټولو شریک رب دی، په دغه رب باندې ډېر کامل یقین او کامل اعتقاد ساتل پکار دي. سستی نه ده کول پکار چې د سستۍ د وجې نه تا نه دعا پاتې شي. بدګماني هم نه ده پکار چې په ځان بدګمانه چې زما دعا نه قبلېږي. الله رب العالمین د کافر هم دعا قبلوي چې مضطر وي، محتاج وي.
امن یجیب المضطر اذا دعاه. په د دې آیات په تفسیر کې مفسرینو لیکلي دي چې کله کافر هم مضطر او حاجتمن او دعا وکي الله د هغې دعا کله کله قبلوي. پاتې لا یو مسلمان چې ایمان یې راوړی وي او الله مني نو د هغې دعا په طریقه ولا باندې قبلېږي. نو دا عزیزانو د ډېر فضایل دي. انشاءالله د دعا متعلق به مونږ یو بیان به رستو نشر کو چې هغې به ټول آداب او د دې فضایل بیان شوي. خو مونږ نن دا خبره کوو چې په دې جمعه کې یو ټیم دی، په دغه ټیم کې دعا ښه قبلېږي. هغه دا دی حدیث د ابو برده رضی الله عنه دی، د خپل پلار نه روایت کې مسلم شریف کې روایت دی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اوریدلیو چې هغه به ویله هي ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. دغه وخت چې دعا پکې قبلېږي د جمعې په ورځ، هغه امام چې کله راوځي په منبر باندې کینی تر د مونځ د ختمېدو پورې، دغه ټیم تقریبا 1 غنټه 1.5 غنټه ټیم د مونځ د ختمېدو سره په دغه ټیم کې دعا قبلېږي. دا روایت امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی او صحیح دی. علماء لیکلي چې په دغه ټیم کې بس کم ټیم کې به دعا کوي. امام خو چې راوځي په منبر کینی فوراً خطبه شروع کړي نو دعا ټیم خو نه میلاوي. اهل علم لیکلي چې څوک دعا کوي هغې ته ټیم شته. اول چې کله اذان وشي او ته په جومات کې دا دعا دې وویله اللهم رب هذه الدعوة التامة، نو ستا دپاره د پیغمبر شفاعت دا درله لازم شو. په ورځ د قیامت به درله رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي. نو دعا دې قبوله شوه، دعا دې وکړه. دویم ناست وی، امام خطبه کوله، د 2 خطبو ترمنځ کېناستو، په دغه ټیم کې دعا وغواړه د ځان دپاره د امت مسلمه دپاره. دریم کله چې امام دعا کوي په اخراني خطبه کې دعا وکړي تور سره امین ویوه په دې نیت باندې چې دا ټیم د دعا د قبلېدو دی. څلورم په مونځ کې په سجده کې دعا کې په دې نیت باندې کوه چې سجده په خپله دا د استجابت وقت دی او ورسره دا د جمعې ورځ هم ده نو دعا ډېره ښه قبلېږي. په اخرني تشهد کې دعاګانې وکړه. نو دا ټول ټیمونه دي، په دغه ټیم کې دعاګانې قبلېږي. او نبی علیه السلام چې کومې دعاګانې کړې هغه د ټولو نه بهترینې دعاګانې چې سړی په هغې باندې التزام وکړي او د هغې پابندي وکړي، خاصتا لمونځ کې چې کومې راغلي. من جمله د هغې نه صرف دا یوه دعا زه بیانوم، تاسو اوس دې کې سوچ وکړئ د ټولې دنیا خیر او دغه پکې دی. د 2 سجدو ترمنځ دعا اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. اے الله ما ته بخښنه وکړي، زما ټول ګناهونه معاف کړي، په ما رحم وکړي. رحم نه څه شی مراد، دنیوي او اخروي دواړه، جنت ته مې ولي. واجبرني معنا دا دی الله زما کمی پوره کړي، زه محتاج یم، پلاني شي ستا هغه تا ته پته لګي ذهن کې راوله. وارفعني رب العالمین، زما شان اوچت کړي په دنیا او په آخرت په دواړو کې. الله ما د ذلت نه وساتي، ما د رسوایۍ نه وساتي. وعافني، دا څومره ښکلې دعا ده، الله ما له روغ صحت راکړي، بیماریانو نه ما وساتي. وهدني، الله ما په دې دین باندې مضبوط لري، فتنې ډېرې زیاتې دي، د دین نه سړی اړی، الله ما په مضبوط او قائم وساتي او ما ته صحیح لاره وښیي. دا معمولی دعا ده، 2 سجدو ترمنځ څومره بهترینه دعا ده. داسې په هره دعا کې سړی سوچ او فکر وکړي، ډېر ښکلې دعاګانې نبی علیه الصلاة والسلام نه چې وارد دي. نو دا یو وقت شو د اوقاتو د استجابت نه چې د جمعې په ورځ پکې دعا قبلېږي. یو وقت دا دی چې امام کله په منبر باندې کینی تر د سلام اړولو پورې دغه ټیم کې دعا قبلېږي. دویم عزیزانو، هغه روایت هم په بخاری او مسلم کې دی، حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې ورځ ذکر کړله. بیا یې وویل فیه ساعة لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل الله عز وجل شیئا الا اعطاه ایاه. په دې ورځ کې یو ساعت دی که بنده چېرته دغه ساعت راګیر کړي
او د دعا کوي او د الله رب العالمین نه کم حاجت غواړي نو الله یې ضرور ورکوي الا اعطاه ایاه خامخا رب العالمین دغه انسان حاجت پوره کوي. دیو جن بل حدیث کې راغلی چې دغه ټیم کوم ټیم دی په دې روایت کې راغلی دی مسلم شریف او بخاری واشار بيده يقللها نبی علیہ السلام په لاس اشاره وکړه چې يقللها چې ګوره دغه وخت ډیر معمولی ټیم دی. په روایت د مسلم کې راځي وهي ساعه خفيفه لګ معمولی وخت دی. حکم وخت دی. به په ابو داود او نسائی کې راغلی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یوجد مسلم يسأل الله شيئا د جمعې په ورځ یو ټیم دی که په دغه ټیم کې چا دعا وکړه مسلمان او کم حاجت د رب العالمین نه اوغتو الا آتاه الله عز وجل الله به ضرور ورکی. خو کم ټیم دی فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر د مازیګر نه رستو اخیرنی ټیم یعنی ماښام ته نږدې دغه ټیم کې او دغه شانتي چې د مازیګر نه رستو په دې کې نور روایتونه هم شته. حدیث د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د ابن ماجه کې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي چې ما یو خبر وکړو نبی علیہ السلام ناستو چې انا لنجد فی کتاب الله. عبد الله ابن سلام دې سره د تورات علم ورسره ډیر زیاتو نو دا خبره وکړه چې موږ د الله په کتاب کې دا مسله لیدلې وه چې د جمعې په ورځ باندې یو وخت دی لا یوافقها عبد مؤمن یصلي چې یو مؤمن بنده دغه ټیم راګیر کی او دعا پکې کوي نو الله رب العالمین به د الا قضى له حاجته د حاجتونه به الله پوره کی. ګوري دې حدیث کې بل فائدہ ده چې ته دعا غواړي دعا به دې قبليږي او چې کم حوائج دي او کاغذ ټول ذکر نکړل بعض د نه ذکر شو بعض د نه هیر شو هغه بعض به هم دې قبليږي الا قضى له حاجته د دې مطلب دا دی. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي چې به ماته نبی علیہ السلام اشاره وکړه چې بعد ساعت دی. عبد الله ابن سلام ویل چې یو ساعت دی معنا یو غنټه ده یو وخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه لږ وخت دی بعد ساعت دی. نو وای ما ویلا چې او بالکل هم دغه شانتي د الله په کتاب کې نه په تورات کې هم دغه شانتي ذکرو چې بعضی حصہ ده. وای بیا ما تاسو کو چې دا کوم ساعت دی وی ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هي آخر ساعات النهار دا د ورځې هغه اخیرنی ټیمونه دي د ورځې اخیرنی ساعت دی. دا حدیث یا موقوفا دی یا مرفوعا دی. موقوف د عبد الله بن سلام رضی الله عنه او یا مرفوعا نقل دوانه د صحیح موقوف لګه صح دی. عبد الله بن سلام رضی الله عنه به تاسو شو چې دا حدیث کې ذکر دی وهو قائم يصلي چې بنده به ولاړ منځ بکې د دې څه مطلب دی او دغه ټیم کې خو منځ نه کیږي ورته ویل چې نه د دې مطلب دا ان العبد المؤمن اذا صلى ثم جلس لا يحبسه الا الصلاه فهو في صلاه چې بنده کله منځ وکي او بیا ناس په انتظار د بل منځ کوي نو دی هم په منځ کې حسابيږي چې ته د مازیګر نه وروسته کېنه او د ماښام د منځ انتظار کوي او په دغه ټیم کې دعا کوي نو گویا کې چې ته په منځ کې نو دا ورته ویلا نو دا ټیم هم د عزیزانو د مازیګر نه وروسته دغه ټیم کې دعا قبليږي او دعا کول پکار دي او د دې ورځ اهتمام ډېر ساتل پکار دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.